السلام علیکم ویلکم ټو میډیسن ان پښتو وذ فیاض یوټیوب چینل ته که تر اوسه زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته میلاو شي. نن موږ راوړی دی تاسو ته یو بل میکس کمباین ایټم. د دې فواید څه دي، د دې نقصانات څه دي، دا ټول پوښتنې به انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې ځواب شي. نو ویډیو ځان سره لایک او شیر او چینل سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته میلاو شي. نن مونږ یو داسې ایټم راوړی چې اکثر دوستان مونږ نه پوښتنه کوي چې مونږ ډیر زیات کمزورتیا په مونږ باندې راځي، وجود هم کمزوری وي، مردانه طاقت هم کم وي، حال دا چې مونږ ښه خوراک هم کوو، ښه بدن خیال هم ساتو، هغې باوجود هم زمونږ بدن وده او ترقي نه کوي. نو د هغې دپاره مونږ راوړی دی یو میکس کمباین ایټم، د کوم نوم چې دی سربیکزیټ او ایویان 400. نو دا یو میکس کمباین ایټم دی چې ملټي نیشنل کمپنیو جوړ کړی دی او ډیر بهترین ایټم دی. نو د دې په استعمال سره که هغه کسان چې د هغه وجود کمزوری وي، وجود یې وده نه کوي، د پټو کمزوري وي، همداسې بدن یې کمزوری وي، د بدن مختلف کمزورتیاوې لري، نو هغه کولی شي چې د دې ایټم په استعمال سره د دغه ستونزو حل ممکن کا. نو دا یو ډیر بهترین ایټم دی، ملټي نیشنل کمپنیو جوړ کړی دی، ایویان 400 چې ویټامین ای فارموله ده او سربیکزیټ ګولۍ چې ملټي ویټامینز او نور مختلف فارمولو څخه جوړ دی. نو دا یو ډیر بهترین ایټم دی او د دې په استعمال سره د دغه ستونزو حل ممکن دی. نو موږ تاسو ته راوړی دی یو بل بهترین کمباین ایټم، د کوم نوم چې دی سربیکزیټ ګولۍ او ایویان 400. نو دا دواړه میکس چې استعمال شي نو هغه ډیر زیات فواید لري او اکثر د ډیر عمر کسان چې دغه عمر د 10 کلو نه بر وي او هغه ډیر کمزوري وي، مردانه طاقت یې نه وي او همداسې جنسي کمزوری وي، نو هغې دپاره دا یو ډیرې بهترینې ګولۍ دي. همداسې که یو څوک د سکین خشکوالی ولري، سکین یې خشک وي، سکین کې خشکوالی ډیر وي او د دې نه په عذاب وي، نو هغې دپاره هم دا ډیر بهترین ایټم دی سربیکزیټ ګولۍ او ایویان 400. نو د هغې دپاره هم دا ډیر بهترین ګولۍ دي او د دې په استعمال سره د سکین خشکوالی او د سکین د نورو مختلفو بیمارو مخه نیول کیږي. نو موږ تاسو ته راوړی دی دا یو بل بهترین میکس کمباین ایټم. نو د دې په استعمال سره د سکین خشکوالي مخه هم نیول کیږي. همداسې که یو کس ووایي چې زموږ ویښتان ډیر کمزوري، ویښتان هم غورځېږي، او نو هغه کولی شي چې د استعمال یو ښه طریقه یې دا ده چې که څوک یو لږ تیل شړشمو تیلو کې ایویان ګولۍ میکس کا او هغه د ویښتانو بیخ لا ورکا او همداسې ورسره سربیکزیټ ګولۍ په ورځ کې یوه دانه استعمال کا، نو انشاءالله زموږ پوره یقین دی چې د ویښتانو غورځېدل، د ویښتانو ماتېدل او د ویښتانو کمزورتیا به یې په مکمل ډول ختمه شي. نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو که څوک هم د ویښتانو خشکوالی لري، ویښتان یې کمزوري وي، ماتېږي، غورځېږي، نو هغه کولی شي چې د دې دواړو ایټمو په استعمال وکړه، نو هغو ته به د ویښتانو مشکل هم حل شي. همداسې که وګورو موږ ډېر عمر کسان یې ځوانان وي، هغو پټې ډېرې زیاتې کمزوري وي، په ملا باندې درد وي، د خپو درد وي، بعضې نور د مسلز درد وي، نو هغو دردونو ګولۍ خوري، هغه ګولو سره هم د دو فایدې نه وي. نو دا دواړه داسې ایټمې دي چې هم ملټي ویټامینز او ویټامین ای دواړه میکس کمباین شي، نو دې سره وجود ډېره ترقي وکړي، پټې مضبوطې شي، نو د پټو کمزورتیا هم ورسره ختمیږي او د وجود د نورو د ملا د دردونو او د خپو د دردونو چې هغه د کمزورتیا د وجې راځي د هغې خاتمه هم ورسره کیږي. نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو هغه کسان د هغه عمر خاوندان چې د 20 نه بره وي تر 50 کلنۍ او 60 کلنۍ پورې او هغه د وجود د مختلفو دردونو نه شکایت کوي، د ملا درد وي، د پښو درد وي، خو هغه داسې درد چې د کمزورتیا د وجې وي، نو هغه کولی شي چې د دې ایټم په استعمال سره د دې دواړو ایټم استعمال وکړي، نو د دې سره به یې دغه ستونزه هم حل شي. نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو چې ایویان 400 او سربیکزیټ ګولۍ د دې استعمال وکړي. د استعمال ښه طریقه یې هم موږ درته ښایو، ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. همداسې که یو کس د وینې کمزورتیا ولري، هغه وجود طاقت نه کوي، ښه هوټلونو ته هم ځي، خوراکونه هم ښه کوي، ګرځي هم، د خپل صحت خیال هم ساتي، خو هغه د دې باوجود هم د هغه وجود ترقي نه کوي، نو هغه کولی شي چې د دې ایټمو په استعمال سره د دې ستونزې حل ممکن کا. یو خو دا ملټي نیشنل کمپنیو جوړ کړی دی، خاص سایډ افیکټ هم نشته، په هر میډیکل سټور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو چې ایویان 400 او سربیکزیټ ګولۍ استعمال وکړئ، نو دې سره به د وجود د مختلفو امراضو، د ویښتانو د غورځېدو، د وجود د مختلفو اغذاو لکه پټو، د ملا درد او د نور د وجود د نور هغه دردونه چې د کمزورتیا او ښکار وي، نو هغې په وجه باندې دردونه وي، نو د هغې خاتمه هم ممکنه ده. نو همداسې که وګورو موږ بعضې زنانه هم وي، زنانه هم ډېر کمزورتیاوې لري،
وجود وده نه کوي، وجود کمزوری وي، کور کې کار په ډیر وي، نو هغې زړه ستړی کېږي، هغه کار صحیح طریقې سره نشي کوی، نو هغه کولی شي چې د دې ایټمو استعمال وکړه، نو د هغې به هم وجود هم وده او طاقت وکړه، او بل به یې دغه کمزورتیاوې هم ختمې شي. نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو دغه بهترین ایټمونه د کوم نوم چې دی ایویان 400 او سربیکزیډ ګولۍ، دا یو ملټي نیشنل کمپني سربیکزیډ ګولۍ ایبټ جوړې کړي دي او په هر میډیکل سټورز کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو چې دغه ایټمو په استعمال سره د دې ستونزې حل ممکن کړي. د استعمال ښه طریقه یې دا ده چې دواړه په ورځ کې یو ټایم په ماړه باندې استعمال شي. که یو څوک شپې ګولۍ اچي هم اچولی شي، او که د ورځې استعمال کا هم کولی شي. نو په ډوډۍ نه بعد یو ګولۍ ورځ کې د ایویان 400 نه او یو ګولۍ ورځ کې د سربیکزیډ ګولۍ نه استعمال کا، نو ان شاء الله د دغه ستونزو حل به ممکن شي. نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو چې کوم کسان د وجود د مختلفو بیمارو سره مخ وي، او هغه بیماری د کمزورتیاو په وجه راځي، د هغه په ملا باندې درد وي، د خپو باندې درد وي، پټې کمزوري وي، ویښتان یې غورځېږي، د سکن خشکوالی او نور مختلفو امراضو سره مخ وي، نو هغه کولی شي چې دغه ایټم استعمال وکړي. نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو چې ایویان 400 او سربیکزیډ ګولو استعمال وکړئ. د دې یو طرف ته پرایز هم ډیر مناسب دی، په یو ډیر کم پرایس کې په مارکیټ کې په میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي، او بل فواید ډیر دي، ساید افیکټ نشته. نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو چې دغه دوه ایټمو استعمال وکړئ. که ویډیو مو خوښ شوی وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ان شاء الله زموږ به پوره کوشش وي کوم هغه ایټم چې فواید ډیر وي او نقصانات نه وي موږ تاسو مخې ته راوړو، ترڅو تاسو ته فایده واخلئ او خپل روزمره لایف کې استعمال کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې د الله تعالی په امان د خپل ماشومانو او د خپل ځان پوره خیال وساتئ.